زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلي چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني اب په څه قایل کې نو ما ورته وایي چې هغه ته وایي چې ما سره خپله خبرې وکړي نو سته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی ما وی چې هلکه بیګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جي ما څنګه دې نه وکړی ټیک به اوس هغه سوال کوې چې زه تاله جواب درکړم وی جي هسې بایدیوی غوندې بایدیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ترې وکړم که یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې دې څو دي ویلې دوه او مال مور دې میندې دې څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کول یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جی دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یې وړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای ما دغه ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغه ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغه ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زم یریږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کارو چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکه راځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې پیدن شوي که نه نو هغه جینۍ په داسې غم اورېدلي چې خاندې او کجارې څه په لوی قهر اختی کویدن شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوه ویل والله که پې پوه مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به م لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزی